سلامونه. زه د امریکا د کنټکي ایالت کې یم او دلته د اسونو یو ډېر غټ فارم دی. زه همدا اوس پر اس سپور یم او دا مې د ژوند اوله تجربه ده چې زه یې کوم او جالبه تجربه ده. تر دې دمه بسته تقریبا 14-15 نور کسان هم دي، سیلانیان دي د بېلابېلو ځایونو نه راغلي دلته په دې پارک کې اس کرایه کوي او بیا نو ته پکې ګرځې. په دې ځای کې د اسونو یو ډېر غټ موزیم هم دی. لګزینګټن په خپله د یو اس نوم و. دوی وایي چې لسیزې وړاندې د اس چې و په دې حالت کې په د اس ځغلونې په سیالیو کې به ډېر ښه ځلېده او ښه په حساب نامي اس و، مشهور اس و. دوی هغه د هغه چې وفات شو، مړ شو، خاوند یې د هغه جسد هغه مړی په واشنګټن کې د سمیتسونین په نامه باندې یو تاریخي موزیم دی، هغه ته یې ورکړ. دا هډوکي او لاش او سکلیټ هلته و. بیا څو کاله وروسته د کنټکي ایالت د موزیم چارواکي ولګېدل، هغوی سره یې خبرې وکړې او بېرته د هغه سکلیټ راوړو او دلته په موزیم کې د هغه سکلیټ و. زه خپله ورغلم او ویزل شوم، سکلیټ مې لیدو. او د کنټکي ایالت د اسونو د روزلو او د اس ځغلونې او د اس د موزیم له پلوه ډېر مشهور ایالت دی. خلک چې راځي طبیعي ده چې د اس موزیم به هم ګوري او په اسونو باندې به سپرلی هم کوي. نو جالبه زما لپاره دا وه چې ما په موزیم کې ولیدل چې د عرب اسونه وو، د منځني ختیځ اسونه وو، د اسیا اسونه وو، د افریقا اسونه وو او دوی د اسونو په تاریخ باندې غږېدلي وو چې اس په ډیپلوماسۍ کې د دوو هیوادونو په اړیکو کې څومره مهم رول لوبولی شي. او دوی ویل چې په هغو زمانو کې چې الوتکې نه وې او هیوادونه به یو بل سره تقریبا ښکلېدل او ډېر جنګونه و، نو یو هیواد بل هیواد سره به چې غوښتل ډیپلوماسي ښه کړي او روابط ښه کړي، نو دوی به یو بل ته اسونه ډالۍ کول. او دا لګزینګټن اس هم چې و دا هم د عربي نسل زیږېدلی اس و او دوی د نورو هیوادونو اسونه راوړي دلته، بیا غواړي چې د هغوی نسلونه دلته وروزي. نو هم بزنس دی، هم تجارت دی او هم تفریح دی. زه نه پوهېږم څنګه اخواته ښه وکړمه. تاسو ګورئ زما شاته هم اسونه روان دي او مخکې هم چې د هغه زموږ لارښوده ده، پوهېږم چې ویډیو باندې راغله که نه. ما ترې پوښتنه وکړه چې د اسونه څومره عمر کوي. ویې ویل چې معمولا یو اس د 40 نه تر 40 پورې ډېر عمر کوي. او خو ده ویل زموږ هغه تر ټولو مسن اس چې و 40 کلن و. په کوم اس باندې چې زه یم، چې ما ته په حساب زما اس دی، د ده نوم یې راته وویل چې د ده نوم چارلي دی او دا یې 19 کلن اس دی. نو تقریبا یو 2-3 میله دوی په دې پارک کې چکر هم درکوي او د هر کس په سر دوی $25 اخلي، د غټانو نه او د ماشومانو نه بیا $15 اخلي. بیا د ماشومانو لپاره اسونه هم واړه دي. خو جالبه تجربه وه زما لپاره. ژوند دی، بېلابېلې تجربې پکې سړی ته کوي. نو په دې هیله چې تاسو ته د اس ځغلونې د سفر زما معلومات ډېر ښه سکون ونه اوسېږي. ډېره مننه.